نړۍ د خپل تاریخ په اوږدو کې بېشمېره پادشاهان لیدلي دي. ځینې یې د حق او انصاف پلویان او ځینې نور ظالم او ګمراه. په دوی کې اکثر په دې هوس او ارمانو چې ټول انسانان، حیوانات، د هوا مرغان، هر ساکښ بلکې هر موجود تر خپل کنټرول لاندې راولي. جاهل او متکبر خویان دا فکر هم کاوه چې باد او باران به هم د دوی په امر چلیږي. تاریخ د دوی په ټولو ظلمونو ګواه دی. دوی د خپل قدرت او سلطنت لپاره خپل مخالفین تر تیغه تیر کړل، بندیان یې کړل او ځینې یې په دار وځړول، کورونه یې ور وسوځول او په هیڅ زنده جان یې رحم ونه کړ. خو همدې تاریخ په خپله سینه کې دا خبره هم کلکه ساتلې چې دوی هیڅکله د هغو انسانانو زړونه او ذهنونه تسخیر نه کړای شو چې آزاد او خپلواک فکر کوي. هغه انسانان چې د خپلې سپېڅلې عقیدې او باور ساتلو لپاره یې د ژوند سکون پرېښود او د هر جابر او ظالم پر وړاندې د حق آواز پورته کړ. موږ نه بلکې د بشر تاریخ په دې ګواهي او اطمینان راکوي چې ظالم که هر څومره په مظلوم او حق پالونکو انسانانو د ژوند دایره راتنګه کړي، په هیڅ قیمت له هغوی نه د هغوی عقیده او باور نشي اخیستلی. د بادشاهانو بادشاه، د جاه او جلال مالک الله رب العزت به همیش ظالم په ظلم او مظلوم په صبر کولو سره ازمایي او حق به همیش په هر میدان پر باطل برلاسی وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.